د پی فقیر هم د برطانوي هند حکومت او هم د پاکستان حکومت ټینګ مخالف و او د شریعت د جاری کولو د پښتونستان د جوړولو او د پښتنو د خپلواک کولو ټینګ پلوی و. د دغه مقصد دپاره د ډیورند د کرښې د دواړو قومونو په ملاتړ په یرغلګرو پوځونو او تاسیساتو باندې ګوریلايي بریدونه وکړل او په خپلو دغو بریدونو سره هم د برطانوي هند او هم د پاکستان د حکومت ټول نظامي عملیات شل کړل. دا یو هسې کارنامه ده چې ساره ما ته معلوم نه دی. په معاصر جهان کې د شاید د ګوریلايي جنګونو نوښتګر قومندان وي. البته د خپل سلف میاروکان په شان چې هغه هم د وزیرستان د کالیګرام و په خپل ژوند کې په مقصد نه رسېده، خو د هغه په شان د پښتنو د غورځنګ خپلواکۍ غورځنګ په میراث پرېښود. د میاروکان غورځنګ تر څه حده ایمل خان مومند، دریا خان اپریدي، میرویس نیکه او په پوره ډول ستر احمدشاه سر ته ورسو. پښتانه به یو ورځ د ده غورځنګ هم د بري شل ته ورسوي، د بري در شل ته ورسوي.